د الله تعالی د انسانیت سره عجیبه مینه ده. فرزدق په د عربو کې ډېر مشهور شاعر تیر شوی دی. د هغې کور والا وفات شو. د کور په والا په وفات کې جنازه ده او دې دور کې په ټوله امت کې عظیم امام حضرت حسن بصري و چې ډېر لوی محدث او ډېر لوی مفسر او مجاهد انسان. نو د فرزدق د کور والا زنانې له حضرت حسن جنازې ته حضرت حسن بصري راغلی دی. نو فرزدق هم د عربو مشر سړی دی، په شاعرانو کې ډېر برتر شاعر دی او د شاعرانو زندگی آزاد زندگی، هغې ټوله زندگی په ازادي کې تیره کړې ده. او دې طرف ته حضرت حسن بصري غوندې محدث دی چې د هغې سنت تحنیک حضرت عمر کړی و. سنت تحنیک دې ته ویل کېږي چې کله بچی په کور کې پیدا سي 5مه یا 6مه ورځ څوک یو بزرګ راولي، هغې په خورما په خوله کې وژوي، هغه خوږه لاړه د دې بچي په خوله کې ورکړي، د دې د بچي د مستقبل پر زندگی د دې ډېر ښه اثر راځي. نو د حضرت حسن بصري سنت تحنیک د حضرت عمر رضی الله عنه کړی و. نو فرزدق حسن بصري ته وایي ورته د مسلمانانو امام خلق د دې جنازې متعلق سره لري چې دا څنګه جنازه ده. حضرت حسن بصري ورته نه پوهېږم چې خلک به څه وایي. وایي د ټولو خلکو دا وینا ده چې دا هغه عجیبه جنازه ده چې د ټوله قوم بدترین انسان هم په دې جنازه کې موجود دی او د ټوله قوم نیکترین انسان هم په دې جنازه کې موجود دی. ورته د بدترین انسان سه زم را دم فرزدق وایي زما غوندې آزاد انسان چې ټوله زندگی در بډاوالي پورې په ازادي کې روانې تېره سو او د نیکترین انسان سه تم را دی چې ټوله زندگی د دین په خدمت کې در باندې تېره سو. نو خلک وایي دا عجیبه جنازه ده، د ټوله قوم بدترین او نیکترین انسانان دواړه کې موجود دي. چې کله قبر ته ودرېدو نو حضرت حسن بصري دی قبر ته داسې لاس ونسي ورته فرزدق هل اعددت نفسك لمثل هذا اليوم، دا غوندې ورځ چې در باندې راځي د دې دپاره دې څومره تیاري کړې ده. لکه نن چې دا زنانه دې قبر ته مو اچو او دغه مثل غوندې ورځ و تا ته مې ورځ ګوري، د دې ورځې دپاره څومره تیارې، د دې ورځې دپاره څومره تیاري لرې او دې ورځې دپاره دې څه کړي دي. د فرزدق په سترګو کې اوښکې راغلې. ورته د مسلمانانو امامه زندگی خو آزاده تېره سوه، صرف یو شی مې دې ورځې ته تیار کړی دی چې د الله تعالی حضور ته پیښوم، هغه دا دی چې الله تعالی چې کله پوښتنه راسه کوي زه به خپل بېشتان نسم چې الله دا بېشتان مې ستا په دین کې سپین کو، زندگی مې ستا پر وحدانیت باندې مې عقیده وه او په دې کې مې بېشتان سپین کړو. چې کله وفات سو فرزدق د وفات څه وروسته یو سړی په خوب کې ویني، ورته الله تعالی څه در سره وکړو، ورته الله تعالی چې کله حضور ته پیش کړم برای راته وی چې فرزدقه د جنازې په دوران کې چې د حسن بصري ته کومه خبره کړې وه هغه خبره راته راوګرځوه یو ځل. او ما ورته ویل چې حسن بصري ته ما ویل چې زه د الله حضور ته پیش سم، الله تعالی ته به وایم چې بس بوډاوالی مې راوړی دی، الله بل څه نه لرم. وایي چې کله مې د الله تعالی حضور ته بس د یوه خبره لرم چې الله ما بوډاوالی راوړی دی او نور زما سره څه نشته. وایي الله تعالی راته ویل چې فرزدقه بس په دې یوه خبره زما د طرفه مغفرت دی. نو بیا خو الله تعالی د دې بندګانو سره الله تعالی د انسانیت سره عجیبه اسانی کوي، لیکن ظلم د بنده د طرفه دی، جفا د بنده د طرفه ده چې د خپل ظلم او جفا په خاطر چې الله تعالی دته قوت ورکړي، د مال او دولت ورکړي، هغه د الله تعالی نعمت دی، د ظالم د الله په مقابل کې استعمالوي. قوت د الله تعالی نعمت دی، د ظالم د الله په مقابل کې استعمالوي. او ژبه د الله تعالی نعمت دی، سترګې د الله نعمت دی، او ټول اندامونه ټول قوتونه د الله تعالی نعمت دي او دا ټول دی د الله تعالی په مقابل کې استعمالوي. نو ځکه کله الله ګیله ځینې وکړي بنده چې کوم څوک د چا سره احسان وکړي هغه بنده دې احسان کوونکي ته داسې بدله نه ورکړي لکه ته چې ما ته راکړې، چې ستا د بدن ټوله اندامونه او ستا د بدن ټولو قوتونه دا زما په مقابل او زما په دشمني کې استعمالیږي. نو چې کوم څوک د الله تعالی سره تعلق پیدا کړي
او د الله تعالی په دوستی کې راسي، الله تعالی د هغې سرپرستی کوي. او ما درته ویل الله تعالی د هغې سره عجیبه اساني کوي. ورته یې بنده د ورځې په ابتدا کې زما دپاره لمونځ کوه، سهار جماعت له راځه. چې کله دې د سهار لمونځ په جماعت کې وکړې، ټوله ورځ زما د طرفه د حفاظت فرشتې به ستا سره وي، او ټوله ورځ به دې د کارونو ضروریات زما د طرفه پوره کېږي، او په هر کار کې به دې فرشتې مدد تر سره کوي، او زړه به دې د غنا صدر ډکم. خو په دې شرط چې ته به زما ذمواري پوره کوې، زما دپاره د سهار ورځې په ابتدا کې به 2 رکعته لمونځ تا کړی.